انتظار د هیمړي دی ژوندنګار د هیمړي ژوندنګار د هیمړي دی بس د ورکا یار راشه د خدای پار د هیمړي درې ورونه درې وړه مایوبه او د کور حالت ډیر خراب دی. درې وړه بیچارهګان په پښو باندې مایوبه دي. دا وګورئ بیخي نری نری پښې دي او درې وړه بیچارهګان زلمیان دي او سپینګیری والد صاحب دی. د کور څوک نه لري سرپرست او د ژوند کیسه ډیره غمجنه ده. نو ماته چا زنګ ووهلو د څنګ ته رالمه. ژوند څنګه تیریږي ورور مې؟ جګېدی ټیټېدی شي سم که نه؟ ژوند ډېر سخت دی. ډېر سخت جګېدی په یو کوټه کې ژوند ډېر سخت محتاج یې محتاج. نو تشویش به نه کړي. انشاءالله حتما افغانان شته دی چې ستاسو لپاره یو څه وکړي. صحیح دی؟ ولا خوند نشته. نو دا ته جګېدل ټیټېدل څنګه کوئ بیا؟ دا څنګه طبیعت نه ووځم. ښه داسې پیاده ځې که څخېږې په لار نه څخېږم. څخېږې؟ مې ونیسي مور مې الله مات. بس بل شی نشته دی صرف څخېدا باندې بیا وځې؟ نه د کار شی خو نشي کوی؟ الله اکبر. ژوند مې ښه تېرېږي خو سخت پکې هغه سخت په داسې مو خو بیا هم شکر به واسم. ګورې څومره یوه عجیبه خبره وکړله چې په دې حالت باندې زه شکر باسم. د الله بندگان همیشه د الله تعالی نه شکرګزاره وي او همیشه الله تعالی یاد وي. دا د افغانانو یو خاص خصلت دی چې افغانانو ته الله رب العزت ورکړی چې په څومره سخت حالت کې هم وي خپل رب د یاد نه باسي. نو افغانانو دا زموږ مسلمانان ورونه دي او په دو باندې شفقت په ځان باندې شفقت دی. د دغسې اشخاص سره کومک کولو کې تاسو ته الله رب العزت جنت درکړي. انا داسې وتی سم دلته مې اوس بل څوک دغه کړکۍ باندې اوسم که نه بیا هلته اوس پیسې راغسم خپل درېدی نه سم دی اوس باندې ځان کلک کړم. هی زه تاسو ته سودا راوړم. ښه هر میاشت هم زه حواله اخلم. ښه زه سودا تاسو ته راوړم. بس ته زموږ والد صاحب یې ته زموږ د تره په ځای الله خپل زړه ته هغه ورکوو که نه سخته خو خامخا ډېره سخته ده. بس الله رب العزت دې رحم. سړی په دې حال هم شکر ده که نه سړی وایي مرګ ښي جنجال یې ختم زه خپل ولا سپینګیری تا خلا تمی پلو دا سوال هوار د هیمړي دی ستا خلا صاحب جانه دغه د میاشتې سودا دی. خیر شي دا بس انشاءالله هره میاشت به راځم. هره میاشت به زه راځم. ښه همدا شی دی په موږ شو موږ سره به راجسترې. چپس خورې؟ ډوډۍ دې نه ده خوړلې؟ ټوله سودا مې ته هر څه راوړل. ښه هو نو دا مظلومان دي فقیران دي او انشاءالله د دو سره به زه هره میاشت کومک کوم او موږ در سره یو تشویش به نه کوي. صحیح دی؟ په تاسو باندې هم غږ کوم راځئ. دلته ډېر مظلوم او فقیر خلک اوسېږي او دا زموږ افغانان دي دا زموږ مظلومان دي. دا په موږ او تاسو باندې پوره حق لري. د دو سره کومک وکړي الله رب العزت به انشاءالله ستاسو نه راضي کېږي او څه مشکلات چې په کورنۍ کې لرئ په صدقاتو باندې حل کوي. نو د داسې کسان سره ستاسو کومک چې دی الله رب العزت به ستاسو مشکلات رفع کړي در حل به یې کړي. نو موږ ته اجازه راکړئ او په الله مو سپارو. یو غېږه خو ماته راکړه. غېږه راکړه ماته. السلام علیکم. خیر اوسې خیر اوسې. جرده خوري می ورک می یار د هیمړي دی شپه د جرده زموږ طبیعت پې خراب شو او الله رب العزت تا ته صبر جمیل درکړي چې ته دو سره دا ژوند کوي او دو پالې. نو په افغانانو باندې به انشاءالله موږ هم غږ کوو تر څو دغه مشکلات سهل شي. یوای مې پر زړه ده غم خمار د هیلې